السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه خیر خیریت برابر وای؟ الله مراد روغ لرا او د صحت په جامه کې مو الله پټ لرا. راغلی ما د قاری ابتهار سے خواله بیخي په نیمه شپه کې او د په نیمه شپه کې به د قاری سپنا یو څو تپوسونه هم کوم او یو څو خبرې به هم کوم د یو څو خبرو تپوسونه به هم کوم. سره اول خو السلام علیکم ورحمت الله. السلام ورحمت الله وبرکاته. سر څنګه صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. ژوند ښه روان دی؟ قدردان شي. سر ستاسو په نامه باندې نور څه کسان راوتي دي او هغوی یو ځای بل ځای ته ځي راځي او لکه خلکو ته دغه هم غالبا وایي چې زه د ابتهار صاحب شاګرد یم. دا شاګردان ستاسو سره شته چې هغوی تاسو ولې اجازه ورکړې ده؟ بالکل هم داسې نشته چې څوک لکه دا ډېر خلک زما په نوم باندې پیسې خوري د خلکو نه، خو زه په دې ډېر زیات خفه کېږم، زړه ته مې دوک کېږي. کم سړی چې وایي چې زه ستا شاګردي اختیاروم راشه، زما شاګردي دا ده چې زه وروره چا باندې فیسونه نه ږدم، چا نه څه د هغه د مجبورۍ نه غلطه فایده نه علمه. نو راشه زه تا له اجازه هم درکوم، وکړه د مسلمانانو خدمت. خو دا په دروغه باندې چې زما په نوم باندې خلکو ته وایي چې زه د هغه شاګرد یم او ما له راځي، نو زړه مې ډېر زیات دوک کوي. نو دغه خلکو ته څه ویل غواړئ سر؟ دې خلکو ته زه دا درخواست کوم، درخواست چې په دروغه باندې د مسلمان ښېګړې پسې مه ګرځه. ښېګړه اسیم ښېګړه ده، خو چې په ښایسته طریقه باندې ښېګړه وکړي نو دا نور لا نور دی او الله هم پرې خوشحالېږي. که ته د واقعي زړه کې ستا د مسلمان درد وي نو راشه ما ته کښېنه چې څونه زه د مسلمان خدمت کوم هغسې ته مو کوه، الله به تعالی یو مقام درکړي. او سر خلک اکثر ما ته بل چارینګ وکړو قاري صاحب ته هارټ اټیک شوی، ما ورته وخاندل، ما ورته مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دي، خو په خپل ځای کېدی شي. خو دا خلک دا پروپیګنډې کوي د دې تاسو دې خلکو ته هم زما زړه کې څه بغض کینه نفرت نشته، زړه مې ورته دا دوزي چې الله دې هدایت ورکړي. خو کوشش به دا کوو که نه وروڼو درخواست درته کوم چې دا پراپیګنډې او دا افواګانې غلطې مه خوروئ چې د مسلمان زړه ته دوک وشي. زه خو خفه شوم وقتي، بس بیا مې معاف کړ، خو هغه خلکو سره د هغوی به څه کېږي چې یو کس راغی ووایي استاد جي ستا د مرګ مې چې واورېده په زړه باندې مې درد راغلی دی، آی سی یو پورې ورسېدم. نو د دې خلکو له جواب به لوی رب نه ته ورکې، چاله دې چې ضرر ورکو نو ضرر ورکوونکې دا د الله خلاف چلیږي. او سر بل خبره موږ نه ډېر خلک رانه تپوسونه کوي، یو نه دوه نه سل نه په زرګونو خلک رانه تپوسونه کوي. سر د دې خلکو ته دا ورځ د زنانه ورځ او د نارینه ورځ دا لږ واضحه کړه خبره. او بالکل هم ضمیر خان صاحب تاسو ښکلې خبره وکړه، ښایسته طریقه باندې د چهارشنبه و زیارت زمونږ د میندو خویندو ورځ ده، سهار نه تر مازدیګر نور پرېوتو پورې، پس د دې نه به بیا نه راځي. او د نارینه د نارینه جمعه او اتوار سهار د 6:30 نه 11 پورې مدرسه کې کېنم، پس 11 نه پس اخوا مدرسې ته مه راځي، بیا زمونږ کور ته راځي. سر د دې زیده پته که تاسو په خپله وویل نو دا به بهتره وي. بیا د 11:30 نه تر نور پرېواته پورې دلته کې د خپل کور کې دمه چوم دی خپل ځای کې، لہذا دې نه پس به کوشش کوو چې یو ورور به هم نه راځي، یو خور به هم نه راځي. د دې ټایم نه پس د حکومت طرف نه هم سختي ده چې نه دې راځي، د الله را ټیک نه ده. پېښور ته چې راشي که هر ځای نه راځي، پېښور ته چې راشي او ته کوواټ طرف ته ځې نو بډابېره سیپن سټاپ کې چې چاته دې موبایل افتخار مولانا لزو دا خلک په دې لارو باندې اوبه خرڅېدل او شی ټولو ته به پته لګي. درخواست دی درته ضمیر خان صاحب، تاسو ورته درخواست وکړئ چې په دقه ټایم باندې راځي او د دې ټایمونه نه سر خبره وکړله، الله دې دوی له هم صحت ورکړي، ځکه چې ګران کار دی. زه اکثر بل ورځې ناست وم اور نه بلېدو سرجي، نو ما هغه نغري له یو دوه پوکي ورکړل، نو چې د هغې نه زه راپاڅېدم په ما سترګې تورې تورې کېدې. او تاسو هر انسان د مول دی، هر انسان باندې چوپ هچیل دی، دا ډېر ګران کار دی. الله تعالی نور هم وس او توفیق درکړه او بس خدای مو راته ژوندي لره. او خلکو کم چې عوام زمونږ خلک ته څوک بیماران دي الله دې ول شفا ورکړي، الله دې صحت ورکړي، دوی دې الله د هر بد نظر نه وساتي، خدای دې د دښمن د ګزار نه وساتي، سره زمونږ د ټولو مسلمانانو. او دله هم دعا کوئ چې الله ورله صحت ورکړي او الله یې دغسې صحتمن لري چې د دې خلکو خدمت د دغه قرآن په حیاتونو باندې کوي. ځکه چې دا زما یو شعر دی، دا به درته ووایم چې دا خلک د سیل مې کافران واخله، ته ته یو قرآن د منځه لرې که. نو دغه یو قرآن پاتې دی، موږ له پکار دی چې په دغې باندې پوخ یقین وساتو، په الله باندې پوخ یقین وساتو، په دغې عقیده مضبوطه وساتو.
د هرې بیماری علاج په دغه کې شته دی. مونږ لا د ټولو نه الله پاک چې کوم دی فیصله په نیت کوي او د قاري صاحب نیت خو دغه دی چې د اوسه پورې د 4 روپۍ هم غوښتې نه ده چې را یو سړی که راځي یو سړی که 10 روپۍ ورکوي یو سړی که 20 روپۍ ورکوي هغه دله نه ورکوي راته ښکاري غالبا چې خواته مدرسه ده که جومات سټارټ دی باقي کې په یا خښتې لګي او په دغه لګي قاري صاحب د چا نه پیسې نه غواړي او الله دې دغه خلکو ته هدایت وکړي سر چې کوم خلک در باندې تنقید کوي او کاڼي چې کوم دي دا په بالداره ونه ورېږي نو بس الله مو راته ژوندي لره. او قاري اتحاد صاحب یو داسې سړی دی چې دونه خلکو له وخت ورکول دا ډېر ګران کار دی او په هر ګوټ کې چې په هر ځای کې چې او سر یو ریکویسټ په درته بله مو کومه چې تاسو 2 ویډیوګانې په پښتو کې جوړوئ سر نو زموږ سره د دې نورو ژبو د خلکو هم حق شته دی سر یو ویډیو چې 2 ویډیوګانې په پښتو کې جوړوئ یو ویډیو په اردو کې جوړوئ داسې خلک دي چې خلکو په کروڑونو روپۍ ولګولې او هغوی الله ورله صحت نه دی ورکړی باید که د قرآن د آیاتونو په ذریعه ورله الله صحت ورکړي او ستاسو د لاسه دغه وشي نو دوا به سر چې یو 2 ویډیوګانې په پښتو کې کوئ سر یو ویډیو په اردو کې هم جوړوئ چې دغه خلکو ته هم پته لګي انشاءالله زه به داسې کوم چې ستاسو د دې وینا مطابق اول به پښتو کې جوړه کړم بیا به اردو ته واړوم همدغه ویډیو به اردو ته چې کوم مریض ټیک شوي کوم الله صحت ورکړي هغه چې مطلب دغه خلکو ته هم پته ولګي بالکل به ولګوم انشاءالله العزیز که خیر ټیک ده مننه سر مننه موږ له اجازت راکړئ الله مو راته ښه د او آباد لره د الله په امان